وخت خبره ده چې سوکاپور کلي خواته یو ځنګل و. هغې کې د منګکانو یو ډېر غټ ګروپ و او هغه به هلته ښه په خوشحالۍ اوسېدو. ځنګل ته نږدې کلي کې رګو نامې یو سیټ و چې هغه ډېر زیات ظالم و. د هغه سره ډېره زیاته ځمکه وه او په هغې کې به یې په مزدورانو باندې محنت مشقت کولو. د دې سیټ یو منشي و چې د هغه نوم ببرک و. هغه به ورله دا ټول کار سنبالول. हाँ میټې په فصل کې کسان صحیح طریقې سره کار کوي که نه؟ جی سیټ ټول ښه برابر کار کوي، خو چې کله خصوصي ښایي نو زه ورته بیا د انرژۍ انجکشن لګوم. د انرژۍ انجکشن؟ دا پکې لا کم انجکشن دی ببرکه. سیټ صاحب چې کله ماته پته ولګي چې دیو په کار کې سست شو نو زه ورته ویم زر کار کوئ، مالک بدله ډبله تنخوا درکړي. د هغو سپیډ داسې سیوا شي لکه چا چې پسې لیونی سپی پرېښودی وي. ها ببرکه ستا د ذهن به سړی څه ووایي؟ ستا د دې حسیر دماغۍ د وجې خو زما زړه نه غواړي چې تا د کار نه لر کړمه. ډېره زیاته شکریه مالک چې ته په دې بنده ناچیز باندې دومره زیاته بروسه کوې. هم په دغه کلي کې یو غریب کس اوسیږي چې هغه په پټو کې زمینداره کوي. یو ورځ هغه په پټي کې کېناستل کول چې د سرو زرو یوه خزانه یې په لاس ورغله. هره لښکره زویه وګوره، په پټي کې مې کوداله وهله چې لاندې پکې خزانه را وختله. اوهو اباجان، په دې کې خو رښتیانو د سرو زرو سکې پرتې دي. مطلب چې اوس به زمونږه غریبي د همیشه دپاره ختمه شي. او کنه ببرکه زویه، اوس به موږ له چاته لاس نیولو ضرورت نه راځي. د لښکر ملګری دغه ټوله قصه وویني، غلی شان د هغه ځینه راپاڅي او رګو سیټ طرف ته راشي. هغه ته ټوله قصه وکړي چې لښکر دنې خزانه موندلې ده. دا ته څه وې؟ داسې هم کیدی شي چې د ځمکې نه د سرو زرو خزانه راوځي. سیټ جي زه رښتیا وایم، دا هر څه ما په خپلو سترګو لیدلي دي. ښه داسې ده. هو راځه ببرکه واره چې لښکر طرف ته لاړ شو او هغه خزانه ته په څه چل باندې راواخلو. بیا سیټ دلې د لښکر د لیکور طرف ته روان شي، خو چې کله ورسي او خزانه په خپلو سترګو وویني نو ډېر زیات حیران شي. اره دا خو هغه هلک په رښتیا وې، دا خو صحیح د سرو زرو خزانه ده. داسې چل وکړه چې دا هنډۍ ماته راکړه. اره سیټ جي دا خو ماته زما په محنت میلاو شوې ده. دا تاله زه داسې څنګه درکړمه؟ دا زه ستانه په مفته کې نه الم، د دې په بدله کې به زه تاله ځمکه درکړم. سیټ د هغو یوه خبره هم نه مني او هغه خزانه ترې راواخلي. وایي ورته چې کله فصل کټ شي نو ځمکه به تاسو ته میلاو شي. سیټ چې کله خزانه راوړي نو خپل کور کې یې کیږدي. په دې کې څه منګکان د خوراک په تکل کې د کلي روح وکړي او د سیټ ځمکو ته راشي. منګکان ځان له په فصل کې لګیا وي. په دې کې ببرک د فصل تماشې له راشي. چې په فصل کې منګکان وویني نو ډېر زیات غوسه شي. هتېرې دا منګکان د کوم ځای نه رالو؟ هر هر ځئ شابئ. ببرک منګکان وځغلوي خو یو منګک پکې په ډنډې سره مړ کړي. مالک نن منګکان راغلي وو، فصل یې ټول وخوړو. دا څه بکواس کې ببرکه؟ ولې هغه مزدوران کوم ځای وو؟ مالک هغه ټول روټۍ ته تللي وو او په دې کې منګکان رالو او په فصل خوړو یې شروع وکړه. اوهو ببرکه دیو فصل معلوم کو، دیو به بیا خوراک له راځي. داسې چل وکړه چې جال ویسه، ټول راګیر کا او مړه یې کا. ټیک ده مالک، زه به هم داسې وکړمه. په دې کې لښکر دلې هم راشي او سیټ نه د ځمکې مطالبه وکړي چې موږ ته ځمکه په حواله کړه. اره موږ د مخکې نه منګکانو پریشانه کړي او په دې کې تاسو راغلئ.
دا خزانه ستا پلار څه اخیستې خو نه وه، دا خو ورته په فریب کې میلاو شوې وه. د سیټ د خبرو نه لښکر ډلې ته اندازه وشي چې سیټ ورسره دوکه کړې ده او خزانه یې ترې اخیستې ده. په بله ورځ څه منګکان د سیټ د کور طرف ته روان شي او څه د سیټ فصل له لاړ شي. لښکر او پلار یې ور روان وي چې په دې کې یو منګک د سیټ د کور نه سکه پټه کړې وي او روان وي. لښکر ډلې پټ دغه منګک پسې شاته ور روان وي چې دا چېرته. ببرکه ته لاړ شه، جال ویسه او که نور منګکان نالو نو ټول راګیر که، یو پکې هم ژوندی پرې نه دی. ببرک منګکانو ته جال واچوي او منګکان پکې راګیر کړي. د ډېرې خوشحالۍ نه زر زر د هغه ځای نه منډه کړي چې مالک ته خبر ورکړي چې منګکان یې ګیر کړي دي. لښکر ډلې ځنګل نه واپس را روان وي چې نظر یې په منګکانو ولګي. لښکر دغه جال کولاو کړي او منګکان آزاد. منګکان واپس لاړ شي او خپل مشر ته وایي: جناب، منګه هلته ببرک په جال کې ګیر کړی و، بیا یو کس راغی منګه یې آزاد کړو. جناب، او منګه د سیټ کور ته تللی و، هلته د سرو زرو خزانه پرته وه. موږ ته څه سکې راوړې دي او ډېر شی هلته نورې هم پرتې دي. ښه، د ببرک دومره جرأت چې تاسو یې په جال کې بندولی. سبا داسې چل وکړئ چې یو ګروپ لاړ شئ او فصل ولا تباه کړئ، او بل ګروپ لاړ شئ هغه ټولې سکې د سرو زرو راوړئ، او یو کس لاړ شئ تاسو چې چا آزاد کړی یئ هغه راولئ چې انعام ورته ورکړو. په بله ورځ څه منګکان لاړ شي د سیټ کور ته او څه یې لاړ شي فصل ته. یو منګک لاړ شي چې لښکر ته ووایي چې ته زموږ سیټ راغوښتی. لښکر وروره، ته راشه، زموږ مشر راغوښتی، تا ته څه خبره کوي. لښکر ډلې د منګک سره د هغو ځای ته لاړ شي او د منګکانو هغه مشر ورته وایي: لښکر، ستا ډېره شکریه چې تا زموږ کسان د جال نه آزاد کړو. د دې د وجې موږ تاله دا ټولې سکې په انعام کې درکوو. شکریه چوها انکل، زمونږه فرض جوړیږي چې د ځان نه چار چاپېره ستاسو او د انسانانو خیال وساتو. دغه شان لښکر ډلې ته د هغو خزانه واپس میلاو شي او بل طرف ته سیټ هم خزانه وبیلي او هم یې ټول فصل تباه او برباد.